له پاکستانه تازه هیواد ته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې له کړاو ډک او ستونزمن ژوند وروسته یې خپل هیواد ته په راتګ د آرام ساه واخیسته. کډوال وایي د پاکستاني پوځیانو لخوا افغان کډوالو سره زور زیاتی کیږي، کاروبار ته یې نه پرېږدي، له کورونو یې په زور وباسي، له ځان سره یې بیایي، بندیانوي او کورونه ورته هم نړوي. د افغانانو سره لا د سیوا ظلم روان ده، بېغیر له ملکیانو نه مه واره. حکومت دومره ظلم ورسره روان کړی ده چې وروره درته وایي چې حاله شپه لمازدیګره پورې. نو موږ به ورته ویلې چې وروره موږ دلته 40 کاله تېر کړي دي، موږ څنګه دا چوپړونه موږ په 1 ورځ کې نشو راټولولی، په 3 ورځو کې نشو ټولولی، وایي نه شپه لمازدیګره پورې موږ ذاتي څه چل کوو. که نه وایي بارېږي وروره موږ تر سره نفر نیسو، هغه وروره جیل ته لیږو. موږ ذاتي نور څه چل کوو، دا مجبوره سو په دغه ګرمۍ کې څه مالونه وروره په نیمه نیمه بیه خرڅ کړو. داسې یوه غوا مې وه چې په 10 لک روپۍ باندې ما نه ورکول، هغه غوا ما په 4 لک روپۍ باندې ورکړه. 14 روپۍ د پاکستاني ماته کولې. سخوندرې مې وې چې هرې وه په 10 لک روپۍ وه، هغه ما وروره په 3 لک او 3.5 لک روپۍ ورکړې. په دغسې کار یې راباندې وکړه او د پاکستان حکومت ډېر زیات یې وروره موږ نېستۍ ته کېنولو، ډېر خراب کړو او ډېر په بېخوندګۍ باندې راغلو. موږ مردان کې اوسېدو او اوس راغلي یو، کډه م راوړې د عمرې کیمپ ته، خو دغې نه مخکې هلته ډېر زیات تکلیف مشکل و د پولیسو د وجې، ډېر بدیت و، ځکه چې هغلته به یې رشوت اخیستو، پیسې به یې اخیستلې. بل دا خبره وه چې فامیل کې به یې دنه کسان ګیر کړل، هغه به یې راډیپورټ کړل. اکثره به یې داسې کار وکړو چې فامیل به یې غونډ راډیپورټ کړو، کډه به یې ترېنه ونیوله. چې کډه به یې ترېنه ونیوله بس مشکل به جوړ و. هغه غریب و چې زه خپله کډه واړم، هغه ورته ویل چې نه دا د نه ضبط شوه. له پاکستان څخه په زور راغلي کډوال پاکستان کې پر هغو کډوالو چې لا هم هلته ژوند کوي غږ کوي چې پاکستان کې د بې عزتۍ ژوند تېرول دې پرېږدي، خپل هیواد ته دې راشي او باعزته ژوند دې وکړي. الحمدلله دغسې موږ راوړېدلو، موږ ته ښه دغه هر څه میلاو شوله، تر ګاډي نه واله تر هر څه پورې ښه سهولیات دي، هر څه میلاو شي. زه به د افغانانو نماینده غږ کومه چې خپل وطن ته بېرته راستانه شي، نور دغلته تاسو عزت نه پاتې کېږي. په خیر ښځې خپل وطن ته الله په خیر راورسوه. دغه راز له پاکستان څخه په جربر راستنېدونکي کډوال وایي پاکستاني موټر چلوونکي ورڅخه لوړې کرایې اخلي چې ځینې کورنۍ د کرایې د ورکړې توان هم نه لري. کرایهګانې خو په هغه کې ما خپله د سویلر رالېږلی و په 15,000 باندې او اوس مې رانیولې ده په 2,10,000 باندې. نو کرایهګانې حد نه سوا ډېرې زیاتې دي. تورخم کې د کډوالو عمري کمپ مسؤلین وایي د تورخم له لارې هره ورځ سلګونه کورنۍ هیواد ته راځي.